حدیث مبارک کې راځي و چې کله په دې مکه کې په دې مسلمانانو باندې د تکلیفونه ډیر زیات شو، کنه د حد نه زیات شو، د برداشت ووتل. نو نبی علیه الصلاة والسلام خپلو صحابو ته وویل ای زما صحابه کرامو د مکې نه وځئ لاړ شئ، د مکې نه وځئ، چېرته وځئ دا خلک تاسو په ارام سره نه پرېږدي. نو څه صحابه کرامو دا 11 سړي او 15 ښځې وي، 11 سړي او 15 ښځې، دا څه نومونه هم دي خو به هر حال چې نومونه اخلم بیا ټایم پې دغه کېږي. نو 11 سړي او 15 ښځې دوی د مکې مکرمې نه هجرت وکړو، لاړو حبشې ته، حبشې ته لاړو. هلته کې پاتې کېدل بیا پکې دا خبره غالبا دوی د رجب په میاشت کې تلي وو، غالبا چې دا میاشت د رجب ده یا د روانه غالبا د رجب ده، لږې ورځې ورته پاتې دي غالبا. نو په رجب په میاشت کې تلي وو او بیا د شوال په میاشت کې واپس رالو. شوال د وړوکي اختر میاشت ته ویلی شي، د وړوکي اختر په میاشت کې بیا راله. دوی دومره وخت هلته په حبشه کې ویستو او بیا راله. ولې؟ ځکه هلته کې دا خبر خور شو وی مکې مکرمې خلکو ایمان راوړی دی، د مکې مکرمې خلکو ټولو سره راوړی دی ایمان راوړی په نبي علیه السلام. نو دوی وی چې ایمان یې راوړی بیا خو به موږ له تکلیفونه نه راکړي، بیا موږ په حبشه کې څه ګورو خپل کلي ته ولې نه ځو. نو چې مکې مکرمې ته واپس راله او رانږدې شو، بار د بار ورته خبر ورشو چې دا خبر دروغ دی، خلکو ایمان نه دی راوړی. نو دغه ځای کې دوی ډېر په پریشانۍ کې مبتلا شو چې موږ خو د حبشې نه مرالو، اوس څه وکړو. نو بیا بعضې صحابه کرامو د بعضې کسانو پناه واخیسته او بعضې پټ پاتې شو. نو حبشې ته 2 هجرته شوي دي. اول هجرت کې 11 سړي او 15 ښځې وې، 11 سړي او 15 ښځې. بیا دویم هجرت هم حبشې ته شوی، دویم هجرت په هغې کې تقریبا 80 کسانو، ټول 80 کسانو. دویم هجرت هم نو حبشې ته 2 هجرته شوي دي. د دویم هجرت کې بیا کسان لږ زیات 80 کسانو. دې کې هم ډېر شي صحابه کرامو دا چې کله په مکه مکرمه کې په صحابه کرامو باندې تکلیفونه ډېر زیات شو که نه، دوی بیا د مکې مکرمې نه هجرت وکړو، لاړو حبشې ته، بیا لاړو حبشې ته. نو چې کله دلته کې مکه کې دا خبر خور شو چې کوم مسلمانان حبشې ته تللي دي هغه بادشاه ډېر عزت کوي او هلته هغوی خپل عبادت کله کوي، ښه په ازادې طریقې سره کوي. نو دلته کې په مکه کې بیا په دوی باندې وخت نه تېرېدو. نو د مکې 2 تنه د هغې یو نوم عمر بن عاص او د دویم نوم عبدالله ابن ابي ربیعه. عمر بن عاص، عبدالله بن ربیعه، دا د مکې کافرانو په مشورې سره ولېږل، وی تاسو لاړ شئ حبشې ته، ټیک شو، او هلته د هغې بادشاه ته خبره وکړه چې دا کسان موږ ته واپس کړي. نو دوی چې تلل د ځان سره ډېرې تحفې او ډالۍ واغستې او چې څنګه حبشې ته ورسېدل که نه، نو د حبشې د نجاشي بادشاه چې کم نږدې خلک وو که نه، دا تحفې هغوی ته ورکړې، وزیرانو ته یې دا تحفې ورکړې. هغه په پل اعتماد کې واغستل او تاسو به بادشاه ګورې په دې خبره مطمئن کوئ چې زموږ دا ملګري زموږ سره پرېږدي، خو چې ګورې ځان خواته یې نه غواړي. په دې خبره به تاسو زور کوئ چې نبی علیه السلام دا مسلمانان دا نجاشي بادشاه دا مسلمانان نه غواړي، ګورې چې بار د باره زموږ سره ملګري کړي. د دې خبرې نه یېرېدل چې دا مسلمانان دته مخامخ شي. ولې په دې ولې یېرېدل؟ ځکه هغې ته پته وه چې که صحابه کرام نجاشي بادشاه ته مخامخ شو د هغې په جبو کې الله داسې اثر ایښی دی چې بیا به د نجاشي بادشاه سر موچت نه کړي، خو چې د دوی خبرې وانه وري بار د بارې زموږ سره څه کړي، ملګري کړي. دا وزیران یې ټول په اعتماد کې واخیستل، هغې ته تاسو بې فکره شئ دغه شان به یې در سره لیږي. دا وزیران رالو او نجاشي بادشاه ته یې وی د مکې نه څه خلک را تښتېدلی دی او دا 2 مشران پسې راغلي، هغه خپل خلک بیایي. نو نجاشي بادشاه ورته وی ولې ستاسو د مکې نه ولې راغلي، څه چل شوی دی؟ وی زموږ مذهب یې پرېښی، زموږ دین یې پرېښی دی. نو وی کوم دین ته تللي دي؟ نو نجاشي بادشاه ته وی ستا دین ته هم نه دی راغلي، ځکه نجاشي بادشاه په خپله عیسایي و که نه. وی نه ستا دین ته راغلی او هم زموږ دین یې پرېښی، ځان له یې نوی دین ایجاد کړی، تا ته دلته فساد جوړوي په حبشه کې، زموږ سره یې ملګري کا. وی زموږ مذهب یې پرېښی، زموږ دین یې پرېښی دی. نو کوم دین ته تللي دي؟ نو نجاشي بادشاه ته ستا دین ته هم نه دی راغلی، ځکه نجاشي بادشاه په خپله عیسایي و که نه. وی نه ستا دین ته راغلی او هم زموږ دین یې پرېښی، ځان له یې نوی دین ایجاد کړی، تا ته دلته فساد جوړوي په حبشه کې، زموږ سره یې ملګري کا. نجاشي بادشاه ورته وی یاره صحیح ده، ما له یې راوغواړئ، زه ترې لږ تپوسونه وکړم نو زه به تاسو سره ملګري کړم. وزیرانو ته وی نه حضرت د هغوی سره راغواړئ خو دوی سره ملګري کړه که نه. نجاشي بادشاه له په دې غوسه ورله، وی کوم خلک چې راغلی زما ملک ته زما سره یې پناه اخیستې ده، زه د هغې موقف د اورېدو نه بغیر هغه تاسو سره ملګري کړم، ما دې د هغې خبره نه اورېدله تاسو سره دې داسې ملګري کړم، ضرور به یې ما له دې ځای ته راولی، ضرور به یې ما له دې ځای ته راولی. وی صحیح ده. نو
صحابه کرامو پسې کس ولېږو وایي تاسو نجاشي بادشاه خپل دربار ته غواړي خپل دربار ته غواړي. اوس کوم صحابه کرام چې هلته هغوی ته خو پته لګېدله چې موږ پسې مکې نه دا 2 تنه راغلي دي. نو چې کله د نجاشي بادشاه دربار ته راتلی که نه نو په یره یو بل سره یې پټې پټې خبرې کولې چې د نجاشي په دربار کې به موږ وایو څه، ځکه چې په خپله عیسائی دی، مسلمان خو نه دی، موږ به هلته کمې خبرې کوو څه به وایو. آخر کې په دې خبره اتفاق وشو وي موږ به هغه وایو چې کوم موږ ته نبي علیه السلام ویلي، بس چې څه کېږي کېږي دی به موږ پروا نه کوو. چې موږ ته نبي علیه السلام کمې خبرې کړې هغه به موږ د نجاشي په دربار کې کوو. وي دا به کوي څوک د دې دپاره جعفر رضی الله تعالی وټاکو. وي دا خبرې به جعفر رضی الله تعالی کوي. مسلمانان چې د نجاشي بادشاه دربار ته رادن نشو ګیر چاپیره وزیران ناست دي، ټوله دغه 2 کم د مشرکین مکه چې 2 تنه مشران راغلي دوی هم ناست دي. دوی چې څنګه د نجاشي بادشاه دربار ته رادن نشو کنه په شریکه وي السلام علیکم، سلام یې ورواچو. چې سلام یې ورواچو دوی نجاشي بادشاه ته سجده ونه کړه. عادت د هغې دا و چې هغوی به خپل بادشاه ته سجده کوله. نو ګیر چاپیره چې کوم وزیرانو په هغوی دا خبره ډېره ګرانه پرېوته چې دا خو ډېر بې ادبه دي، ګوره بادشاه ته یې سجده ونه کړله. نجاشي بادشاه ورته وی دا کومه کلمه چې تاسو وویلې دا تاسو ته چا ویلې ده چې دا وایي السلام علیکم؟ وی دا موږ ته زموږ پیغمبر ویلي دي صلی الله علیه وسلم. وی موږ ته وی چې د یو بل سره میلاویږئ هم په یو بل سلام اچوئ او دا کلمه به الله تبارک وتعالی د طرف نه په تاسو کې به جنت باندې هم وي، په جنت کې هم د الله د طرف نه په تاسو باندې سلام وي، او په جنت کې چې مسلمانان د یو بل سره میلاویږي نو کلمه به یې څه وي السلام علیکم. دا موږ ته نبي علیه السلام ویلي. وی ښه بعضې روایتو کې راځي وي د وزیرانو ورته وویل چې تاسو د بادشاه ته دا سجده ولې ونه کړه، او بعضې روایتو کې راځي چې د نجاشي بادشاه ته په خپله وي چې تاسو ما ته سجده ولې ونه کړه. وي دا سجده خو ولې ونه کړه؟ وي زموږ پیغمبر موږ ته ویلي چې د الله نه ما سوا به بل چا ته سجده نه کوئ، د الله نه ما سوا بل چا ته به سجده، دا موږ ته زموږ پیغمبر ویلي دي بس. وي ښه وي تاسو په عیسایت باندې یئ؟ جعفر رضی الله عنه ته ویل نه. وي په بت پرستۍ باندې یئ؟ وی نه. نو وی ویل څه غواړئ چې نه په بت پرستۍ یې نه په عیسایت یې، تاسو په کوم مذهب یې په کوم دین یې څه ویل غواړئ؟ جعفر رضی الله تعالی عنه تقریر شروع کړو. وی ایها الملک، ای بادشاه ای بادشاه، وی موږ ډېر جاهل او نادان خلک وو، موږ به د بتانو عبادت کوو، په موږ کې قسمه قسم بې حیایي وي، موږ به خپلولۍ پرې کولې، موږ به د ګاونډیانو سره بدسلوکي کوله، په موږ کې چې کم زورورو د هغه چولېده او په هغه په کمزورو باندې ظلم کوو. موږ داسې خلک وو داسې خلک وو. موږ به د یتیم مال خوړو، موږ به د کونډو د رنډو مالونه خوړل، په موږ کې زناګانې عام وي، په موږ کې شراب عام و، په موږ کې بې حیایي عامه وه، په موږ د ځمکه داسې ګناه نه وه چې په موږ کې وینه وه، هر قسمه ګناه کې موږ مبتلا وو. ښه وی بیا په موږ کې یو سړی راغی چې هغه د نسب په اعتبار سره هم ډېر اوچت دی، هغه په موږ کې په امین او په صادق سره مشهور دی. هغه راغی هغه د پیغمبرۍ دعوه وکړه ده. ښه وي چې ده د پیغمبرۍ دعوه وکړه، د ده کلمه څه وه، د ده خبره څه وه؟ وي د ده خبره دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. موږ ته دا خبره کړې ده چې د الله نه ما سوا د بل چا به بندګي نه کوئ، صرف د یو رب بندګي به کوئ.